بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، هغه هیوادوال چې چاته د جامع اسلامي بالمدینه المنور پوهنتون له لوري د انټرویو یو ایمیل راغلی وي چې تاسو به انټرویو ته داخلیږئ. د انټرویو ته داخلېدو نه مخکې تاسو د ایمیل کې دوه غوښتنې شوې دي. اول د انټرویو ژبه ټاکل او دویم هغه پروګرام انسټالول په خپل موبایل کې چې له کوم پروګرام له ادرسه له تاسو څخه انټرویو اخیستل کېږي. اول به موږ هغه سیستم تاسو ته لارښود کوم چې په کوم کې ژبه انتخابېږي. نو د ژبې انتخاب لپاره به تاسو اول راشئ، هغه اکاونټ به کولا چې په کوم اکاونټ کې تاسو مقبولي راغلې ده او هغه اکاونټ کې چې تاسو کامیاب شوي یاستئ. د جامع اسلامي بالمدینه المنور پوهنتون د هرې برنامې لپاره جدا لینک لري. نو دا لینک یوازې د هغه کسانو لپاره چې څوک په لیسانس برنامه کې کامیاب شوي دي. صحیح ده؟ د لیسانس لپاره بیل لینک دی، د ماسټرۍ لپاره بیل لینک دی او د دکتورا لپاره بیل لینک دی او د لغت عربي برنامې لپاره بیل لینک دی. نو اوس د هغه چا د سیستم د انټرویو لارښود چې څوک د لیسانس برنامه کې کامیاب شوي دي. صحیح ده؟ د ژبې انتخاب لپاره تاسو به راشئ البیانات المقابله چې کوم دغه آپشن دی، په دې کې به د رجسټر باندې تاسو څه وکړئ، کلیک وکوئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ نو دغه ځکه تاسو نه ژبه غوښتل کېږي. نو تاسو ته اولنې پوښتنه همدا کوي چې آیا تاسو په عربي ژبه باندې پوهیږئ که نه. که پوهیږئ په عربي باندې انټرویو ورکړئ نو بس همدغه آپشن چې دا به تاسو انتخاب کړئ. که چېرته تاسو ته عربي ژبه نه وي یاده نو تاسو به نو ووهئ. کله چې نو ووهه نو تاسو دلته یو بل فایل راځي. خو په یاد ولرئ انټرویو په پښتو نه اخیستل کېږي او د پښتو ژبه پکې مکمل نشته دی. انګلیش پکې دی، اردو پکې د فارسی ده او دغسې مختلف نورې ژبې پکې دي. صحیح ده؟ چې هره ژبه تاسې انتخابوله هغه ستاسې خپله مرضي ده. پوه شوئ؟ خو دغې ملګري لپاره موږ انګلیش انتخابوو چې انګلیش هم نړیواله ژبه ده. نو په دې باندې ډېر خلک پوهېږي. نو د انګلیش لپاره به موږ راشو، دغلته به انګلیش انتخاب کړو. بس نور به پکې هیڅ قسم ګوتې نه وهئ، فقط ارسال بټن باندې به تاسې کلیک وکوئ. کله چې ارسال کړه بس سیستم ستاسو د ژبې انتخاب چې دی هغه وشي. صحیح ده؟ بعد د هغې نه به تاسې راشئ ټیمز پروګرام ته او ټیمز به څه کوئ، تاسو به انسټال کړئ. صحیح شو؟ په دې به تاسې اوپن کړئ. دا به تاسې د دې لینک به زه تاسو ته انشاءالله ګروپ کې درکړم. د دې کې به تاسې فقط یوازې خپل اکاونټ کولاو کړئ، نور به پکې هیڅ قسم کار نه کوئ. زه د اکاونټ کولو په خاطر باندې په همدې باندې زه کلیک کوم. تاسو باید د اکاونټ کولو لپاره آوټلاک یا هاټ میل ولرئ. د مایکروسافټ اکاونټ یو ایمیل تاسو باید ولرئ. صحیح ده؟ نو دلته به تاسو ته راشي، همدغه برنامه ده 450 به تاسو موږ دلته انتخاب کو. کله چې 450 انتخاب شول د هغې نه بعد ویریفیکیشن وکړو، اپروف شو، اکاونټ به موږ ته څه شي، کولاو شي. ګیټ سٹارټ باندې به کلیک وکوئ او دا به هر څه ورته څه کوي، الاو کوي. زه به هم هاټ میل واخلم. کنټینیو، الاو، کینسل. بس تاسو به نور هر څه همدلته پرېږدئ. صحیح شو؟ نور به پکې هیڅ قسم کار تاسې څه کوئ نه لرئ. دا چې همداسې پرېښودو، کله چې تاسو د انټرویو دپاره یو لینک ترلاسه کړه، د لینک ترلاسه کولو لپاره به تاسو مستقیما په هغه لینک باندې به کلیک وکوئ. د لینک کلیک کولو بعد اتومات تاسو ټیمز ته داخله کوئ، انټرویو تاسو شروع کیږي. دا و لارښود چې ما تاسو ته وړاندې کړله. مننه، کور مو ودان. که بیا هم احیانا کومه پوښتنه څوک لري او په کومه خبره باندې څوک نه وي پوه شوی نو مهرباني کولی شئ موږ واتساپ ته میسج کولی شئ. زموږ د واتساپ نمبر د 013 14 192 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.